طالبانو له تیرو 4 ساعتونو راهیسې 14 ولسوالۍ نیولې دي. طالبانو له تیرو 4 ساعتونو راهیسې د هیواد په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې 10 ولسوالۍ او مرکز فیض آباد 8 ناحیه له ګڼ شمېر وسلو وسایطو او مهماتو سره یو ځای نیولې دي. د بدخشان د ولایتي شورا غړي محمد ذاکر آرین د کشم، درایم او وردوج ولسوالیو سقوط منلی، خو یوې بلې سرچینې بیا ویلي چې حکومتي ځواکونه د جمعې ورځې راهیسې د تګاب، جرم، تیشکان، درایم، کشم، یفتل پایین، وردوج، شهر بزرگ، راغستان او ارګو ولسوالیو له مرکزونو وتلي او د طالبانو لاس ته ورغلي دي. یاده سرچینه همدارس زیاتوي طالبانو دغه راز د جمعې په سهار د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد 8 ناحیه له سختې جګړې وروسته نیولې او د نښتې پر مهال 20 عسکر وژلي او 23 نور ټپیان کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د بیلابیلو ټویټونو په ترڅ کې د بدخشان ولایت د یادو ولسوالیو نیول منلي او ترڅنګ د ګڼو وسلو او مهماتو د ترلاسه کولو خبر هم ورکړی دی. یاد دی وی چې طالبانو د دې ترڅنګ د تخار ولایت 2 مهمې او ستراتیژیکې ولسوالۍ کلفګان او پرخار هم تر خپل تسلط لاندې راوستي او د کندهار شاه ولیکوټ د نیولو خبرې هم ورکړی دی.